د نن ورځې مهمې او زبردستې پیښې متحده ایالاتو ترکیې ته څه ګواښ کړی دی او طالبانو بیا امریکا ته څه ویلي دي. ښه راغلاست او ستړي مه شئ. د دې ترڅنګ نور مهم تازه او لنډ خبرونه درته هم لرو، نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د پاکستان په تاریخ کې د امریکایي ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. راپورونه وایي چې نن په پاکستان کې یو ډالر په 180 کالدارې پلورل شوي دي. په ورته وخت کې په آزاد بازار کې بیا دا بیه یو څه نوره هم لوړه شوې ده او یو ډالر په 122 او 50 کالدارې هم پلورل شوي دي. د اقتصادي چارو پاکستانی کارپوهان بیا وایي چې د کالدارې د ارزښت غورځېدو ستر لامل په هیواد کې وروستۍ ناارامۍ او د دغه هیواد بې مخینې قرضدارۍ ده. دغه راز دوی دا هم ویلي دي چې د افغانستان حالات هم د پاکستانی کالدارې د ارزښت ټیټېدو یو بل لامل کېدی شي. دوی یادونه کړې ده که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې پاکستان به د خپل تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي ناورین تجربه کړي. امریکایي سناتورانو د ناټو سازمان غړي هیواد ترکیې ته ګواښ کړی دی چې که چیرته له روسیې څخه د S-14 دفاعي سیسټم اخیستلو په تړاو پر خپلو پلانونو بیا کتنه ونه کړي نو د دوی له لورې به ورباندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. دا ګواښونه وروسته تر هغه کېږي چې پرون ترکیه او روسي رسنیو راپورونه ورکړل چې ښایي نږدې راتلونکي کې پوتین او اردوغان په سوچي کې یو بل سره وګوري. او ترڅنګ بیا د افغانستان اسلامي امارت چارواکي وایي چې ټول هیوادونه ځانګړې توګه امریکا د افغانستان پر هوایي حریم له تیري څخه په کلکه ډډه وکړي. چارواکو ټینګار کړی دی چې امریکا باید پر هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې د اسلامي امارت سره کړی دی. او په آخره کې هم بیا دا خبر چې د اسلامي امارت چارواکو په بدخشان کې د 25 ټنه لاجور ډبرو د قاچاق مخنیوي خبر ورکړی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د اسلامي امارت ځواکونو په یو لړ کشفي عملیاتو کې هغه 3 کسان له 25 ټنه لاجور ډبرو سره یو ځای نیولي دي چې هڅه یې کوله دا ډبرې له هیواده بهر ته قاچاق کړي. چارواکو دا نه دي ویلي چې دا ډبرې کوم هیواد ته قاچاق کېدې. ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ او که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.